زبردست ختم درته هیما چې ستاسو هر کار به ورسره کېږي. ها خو ډېرو خلکو ته به دا عمل رسوئ، کور کې څومره زنانۍ ماشومان وي دا ختم ورته وهایئ، او ستاسو چې څومره پریشانین دي که فرض که قرض وي یا د بار ملک د تلو خبره وي یا بیماري وي یا داسې نوره پریشاني وي، د هغې دپاره د 5 خزانو یو ختم درته هیما ډېر مجرب عمل دی. چا چې هم کړی دی الله جل شانه له د زړه ارمان پوره کړی دی. محترمو، د مازدیګر مونځ چې تاسو وکئ، نارینه په جومات کې کوي جمع سره او زنانه په کور کې کوي. نو چې نارینه په جومات کې وکړي نو خیر دی، که دا ورته په جومات کې کینی او که بار بیا روزي خدا الفاظ به وایي دا ختم به کوي. او 15 ټکي درته د الله جل شانه نومونه دي، دا درته ښیم. ها 15 خزانې دي او نه زنانې په کور کې کولی شي. نو تاسو چې کم دی نو دا ختم د ماښامه پورې به جاري ساتئ. بعضې ملګري وایي تعداد او نه تعداد یې دا دی چې څومره ډېر یې کولی شي د ماښام د مونځ پورې نه الله جل شانه به د ورسره ښه کار وکړي. هغه نومونه دا دي: یا الله، یا رحمانو، یا رحیمو، یا حیو، یا قیوم. دا 15 خزانې دي. ته چې د هر کار دپاره دا ختم ونیسي، یو 2-3 ورځو کې به ستا کار الله جل شانه پوره کېږي. ډېرو خلکو ته ورسوئ، الله خوشحاله کړي.